دغه فرعونو نه دغه غضبونو نه چې دا ضلع په امن کې شي چې د دوی بدرغه استعمال د رایټ کړه ده او نن د مو په ضلع کې ټول رنګ لکه چې ته د ضلع منګې یو که ترغلی یا تلیفون پر غلی وي یا چې ته داسې یو افات ویلی وي چې هغه چې ته قدرتي افات وي لکه نور سیاسي غرض او مقاصد هېڅ مې نشته لکه د صرف او صرف د دې قوم د خاطره د آنے والا نسل د خاطره چې د قوم ډېر تباهۍ ته او ډېر پوته صورتحال ته مخامخ شو د 48 کروڑ روپۍ که د ضلع په مځکه منګې ته ویډیو کې د کرک په ضلع په مځکه نو دا 1000 روپۍ که پی وي د مو اندازې مطابق دا ټوله ضلع به په پټه شي نو لہذا دا یو غلطو لوسو استعمال کړل که تو سوچ وکړو د 48 روپۍ د موږ منتخب نمائندګان چې څوک دي هغه د ایم پی ای په شکل کې دي یا د ایم ان ای په شکل کې دي زه چې دا کله نه خټه کې جهاد صدر جوړ شو دا او زه په دې سړیو نه فخر کوم چې دا په ینګ عمر کې الله پاک خټه کې جهاد صدر جوړ کړو او ډیره غټه ذمہواری په مټو خوستله دا د پورا ضلع ذمہواری دی پورا خټه کو ذمہواری دی صبر آباد خلک تو سره مټ کې مټ ملاو کیږي صبر آباد خلک تو سره روان شي نو ان شاء الله موږ به انتظار وکړو دا ټیم د کیبینټ په مشورې سره وکړو انتظار وکړو بقاعده په صبر آباد کې مشته جلسه کوي پروګرام ورته کوي او ان شاء الله دا رایټ چې کومه موږ بیړه په سره خو دا به منطقي انجام ته رسو ته چینل په وسط سره کوم ته دا پیغام ورکو چې موږ د فرامبې منګه رایټ تقسیمولو نو را کړی دو موږ یې چې کومه روز نن د خپل حقوقو جنگ وکړو دا رایټ د فرامبې تقسیم شي د تو د بچوي ولاده مستقبل سوال دا خپل بچوي د پر روزا خپل حق ته پر روزا ته په ضلع ته نن کرک سیټي منګ یو مثال درکوم دلته کې 72 کروڑ یو سکیم راوندا د سرکل وغیر نه د اوبر راوندا ته ضلع سره دومره ناروا سلوک راوندا چې 72 کروڑ سکیم او بد سرکای نه پیچار دي پایپ دوی دی شګیل وغیر نه ورچا چې پاغي دوی تنګوري چوک ته ورسول پاغي پیسې هوای اصلې پاغي بیلونه پاس کړل لکه آغاز ته چې آغاز سکیم ناکام ده اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین زي ملک فرحان تو کسے مغبانڈا این ٹی وی ناظرین مجھے موجود ہو خٹک اتحاد صدر مدثر ایوب سرا آج مدثر ایوب چې دا ینګ عمر کې باندې خټک اتحاد صدر جوړ شو دا دیتا ایمه چینل باندې دی په انټرویو دونو مجھے مبارکباد ته پیش کو ډیر مهرباني جی ډیر شکریا الله مو خوشحال سوتا تاسو چې د کوم ریالټي بری کې کوم پروګرام شروع کړ دی پرې کې تاسو یې الګوړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو پیله فرحان بھائی تاسو شکریا تاسو چینل شکریا چې مشتمو ټایم راکو وسره دالته مو ته ډېر نموړه او ډېر مدرون مشر انتظار آگا وسره دغه بچای منتظر داوم نستدي دا نن د صبر آباد سپیشل ته ملګرا سپیشل مولما هم مرغله دا سپیشل غری دغه سلسله کې نو دا د موږ راغ موږ د تاسو شکریا دا کده کوی د موږ راغ تاسو پوینټ تا د سمره د میډیا ملګری دي دا موږ راغ غوړه سوال د ټوله ضلع نه یو ټیک ریسپانس راوندا اگر ریسپانس دارنګ دا چې موږ یو حق आवाज یو سچ आवाज واسي حل یار حال کو تشیو چې ګیس رایلټي پیسې چې کومې دي دا د 2008 نه تقریبا 48 ارب روپۍ د موږ ضلع ته راغلي نو دا 48 کروڑ روپۍ د ضلع ته راغلي دا 48 کروڑ روپۍ که د ضلع په مځکه منګې ته ویډیو کې د کرک په ضلع په مځکه نو دا 1000 روپۍ که پی وي د مو اندازې مطابق دا ټوله ضلع به په پټه شي نو لہذا دا یو غلطو لوسو استعمال کړل که تو سوچ وکړو د 48 روپۍ د موږ منتخب نمائندګان چې څوک دي هغه د ایم پی ای په شکل کې دي یا د ایم ان ای په شکل کې دي دا که تاسو وخت د الیکشن نه مخکې چې دوی کوم صورتحال وي هغه کوم رنګ وي او چې بیا الیکشن کړه دوی وګټي په دې رایلټي چې تیر شي بیا یې دوی څه صورتحال وي نو دوی بیا ته به وایي چې ته د فیرس نرغلی یا د امریکای نرغلی نو دوی سره د یو گاډه چې د 15 کروڑ روپیو یو گاډه هي نو هغه دا وجه ده چې د مودي ضلع د هټکو دا حقوق د خلک خراب کوي او استعمالوي موږ دا یو سوچ وروړال یو پیغام وروړال یو هټکو ته یو د ضلع ته یو پروګرام وروړال چې ویل نه چې داسې وشي نو دا رایلټي په ټوله ضلع کې چې ته مدنیات ازلادي په ټول پاکستان کې دا مدنیات ازلانه دا رایلټي چې دا په فرامبې یا پوربال دو نن که تاسو وخت په داري کې هغه سره بالکل د دې رایلټي هغه خلک شو خوشحال دي او ش ټیک ټاک پیسې ته ملوي چترال کې دیر کې یا بلوچستان کې دا خلکو ته پیسې په فرامبي ملوي زه چې په ټول پاکستان کې چې یو قانون دا د کرک ضلع د پر بدا قانون ویل نه دا لہذا د کومه رایلټي چې د موږ دغه منتخب خلکو د کومه استعمال کړه دا بس ډیر دو نور موږ ته دوی استعمالولو نه اجازه موږ ورکو نه دوی ته د ضرورت شته چې دوی استعمال کی اغاز زکه چې په ټولو ضلعو کې ایم پی ګون ایم ان ګون جوړیږي او په ټولو ضلعو کې سره رایلټي نشته هغه د ملک نه نور فندونو په شکل کې پیسې شو کوي دوی دغه رایلټي ته پروت دي
کایمو یونیورسيټي ته وي دوی ته رایلټي نه پیسې ورکوي، که د مو بل شي ته وي هغې ته رایلټي پیسې ورکوي، که دوی خپل جوبونه ډکېږي، که دوی لون کروزر که دوی بنګلې که دوی هر څه کسا تو په لیگ ته نن کرکسیټي موږ یو مثال درکوم دلته کې 72 کروڑ یو سکیمر راوندا د سرکل وغیر نه د اوبر راوندا تو زله سره دومره ناروا سلوک راوندا چې 72 کروڑ سکیم او بد سرکای نه پیچار دي پایپ دوی د شګیل وغیر نه وچا چې پغې دوی تنګوري چوک ته ورسول پغې پیسې هوای اصلې پغې بیلونه پاس کړل لکه آغاز ته چې هغه سکیم ناکام ده اثر کې وغیر نه وبن نشیرلا هغه مختلف وجوهات دي هغه چې هغه ناکام ده کچې ته اس کې کامیاب شو زه ته کې مری په وسط سره ټول قوم ته چې مستدام چاو کې بیا ځوینل کا ان ناکام ده او چونکه دا منتهب حالک چې د کمپیوټر دي دو همیشه د دې ځله سره ظلم کړه دا نه وړي چې وبډې مسایل ختم شي دا نه وړي چې د بجلی کی ساده ختم شي دا نه وړي چې د ګیس حق کی ساده ختم شي دا نه وړي چې د اوبو کی مسله ختم شي کدا ټول مسلې ختم شي کدا یو غوښتله به د سیاست پوسی کوي به سیاست کوي نه شي به سیاست ودرېدا کني د تو په ځله کې ګوشي د ګیس رایلټي هونه دو کنه نو په ځله کې سال تا مولګه تو په ځله کې کویلا دو تو په ځله کې جپسم دا تو په ځله کې ډېر داسې مدنیات چې هغه هم رایلټي دي تو ته پاتہ شته په مکړوال کې تو لیزونه دي د کویلې هغه رایلټي چې داسي چاته سره پاتہ نشته دا منتهب حالت کې خوري دا منتهب حالت کې اف طریقات خوري نو نن تو کا سپتالونو بره حال لا تو کا نور دغه سي صورت حال دي ټول ضلع د ابتر صورت حال د سپتالونو د ړانګ دي نو موږ دا یو سوچ او فیصله کړی دو چې ان شاء الله چې متعال پاک په دا زونې کې په دا ینګ عمر کې الله پاک د هټه کې د حسد دری کړي زب د خپل زونی دا مو د قوم خدمت توقف کړی دو په شرط دې دا په اتو کې مې په وسطه سره قوم ته کوم ته د یقین دهنی ورکوم چې یو دوه رقم زب ته ورته نه درسم کبه چې ته ورته درل مو الیکشن کوا به مو ته خلک خوري وچوي به ورته وایي چې تو ویلو چې زه به الیکشن نه کوم دا مو د خپل قوم سره ودادو چې زه به الیکشن نه کوم د الیکشن د پرانه لګیا نو یو حق یار اختیار کړی دو الله پاک مو مدد کوي دغه مبالا پاک کامیابوي اگر کې دا هلیار سخت دو کټن دو مشکل ده نه ممکن نه دو مشکل زکه دو چې د چای جوب نه چا د مهنه چې تار بونه روپۍ منی کوي دا خلکو د مل مخالفت کوي دا خلکو مختلف قسم حربي استعمالي مختلف قسم مشتبه مخنیوي کوي او ان شاء الله د مو یقین دا چې د مو د زلې خلک چې سرنګ مو ته کوم ریسپانسر راوندا اغه خلک په د مو سره مټ کې مټ ملاوي او د مو ملګرتیا بو کوي صبر آباد خلک تو سره مټ کې مټ ملاو کوي صبر آباد خلک تو سره راون شي نو ان شاء الله موږ به انتظار غتا دا ټیم د کیبینټ په مشورې سره وکړو انتظار غاو بقاعده په صبر آباد کې مستجلسه کوي پروګرام ورته کوي او ان شاء الله دا رایټ چې کومه موږ بیړه په سره خو سه دا به منطقي انجام ته رسو انتظار اگر خټک اتحاد لا چې کوم د پروګرام سٹارټ کړه دا نو دې بری کې تاسو یې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه مدثر ایوب او د ورونه او دوسره مو اوس تعلق نه سره مو وختینا تعلق تا خو چونکه مخکې دای کاروبارونه کول او بار بو او موږ به لکه کارتلو لیدل کته نو مو او دمره ملاویدن بنو خو ځان چې دا کله نه خټه کې د صدر جوړ شو دا او زه په دې سړیونه فخر کوم چې دا په ینګ عمر کې الله پاک خټه کې د صدر جوړ کړو او ډیره غټه زموري په مټو خوستله دا د پورا ځلې زموري دو پورا خټه کو زموري دو دا کې ډېر چګي ټیټیر سي دا کې ډېر تکلیفونه رسي ها تکلیفونه ټول دلیو خدا وچ نه دا خدمت زکواله موږ د ودی سره چې الله پاک دا په دې کې کامیاب کی او موږ به د سراخو او چې بل د کومه د یو بیړارو چې تکړه د ګیس رایلټي چې دا د پکور په پرمبي باندې تقسیم شي ای دې موږ د دا تخریتسین پیش کوو چې دا داسې یو سوچ کړه چې دا د ټول قوم سوچ ته د ټول بچایو سوچ ته د بوډي د ځوان د نوی سوچ ته نو ان شاء الله چې د موږ لایټي اوسه پورې ضایع شولا او خوړل شولا کورو تلولا خېټو تلولا ای دې بعد زدا یقین کوم چې ان شاء الله چې مدثر ایوب او د ټیم چې د خټه کې اتحاد په پلیټ فارم باندې کوم ویلوړ دي او د چې د کومه بیړاو چت کړي چې په دې چارې کې قدمو سار سي او زه په څټ نه څه خو زه د یقین دلیر کوم چې تو سار نه باوال دي موږ سار سي بیا پکې او موږ به تو سره شانه بشانه وو او تو د ټیم سره وو موږ دې ته ترغلیو چې صبر آباد ته ورسي صبر آباد کې بزج کوم واسطو پی عوام به ته جمع کوم ته د خټه کې اتحاد چې نور څومره مشرون او زب متبت لا کوي زب د پروګرام کوم او ان شاء الله چې یکم تاریخ چې کوم پروګرام تو سي شدا اب موږ داسې پروګرام کوو چې لکه یو وزیر اعظم چې چې هغه ته داسې پروګرام نه کړ په کرک کې چې هغه داسې پروګرام ورشي چې د ټوله ضلع کټي نو دا ضلع تو سره دو
او زه د مدثر ایوب او شکریا ادا کوم او بل د په وساطت سره زه ډي پی او کرکتا دا یقین دانیر کوم چې د خټک اتحاد مشرانو صرف دا چار نه دو چې به مشته نور چاري کوي هغه دا چار خدو چې مو په کارک ځلی کې چې بدمنای کیږي او آی چارس دا شایونه کیږي دا کې به خدای کوشش کوي او موږ به ان شاء الله سراو چې زه بقاعده د پولیس سره موږ ان شاء الله شانه بشانو او دا د موږ نو نسل تبقي دا شي کې موږ د پولیس سره او ډي پی او سره یقین دانیر کوم د دا خټک اتحاد صدر په وساطت سره چې ان شاء الله چې تاسو قدم د چوغي موږ عوام به سراو ډیره مهرباني ډیره شکریا ناظرین تاسو د انتظار خبر ورته تاسو د مدثر ایوب خټک خبر ورغلې چې د شاچار یې لګې کړي د ریالټي بری کې نو ته موږ به دا وګونی ته تاسو ته الله دې کامیاب کړي نو موږ پروګرام نا وسلام